سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. ولسمشر غني نن سهار په دارالمان کې د ټولو دولتي ادارو اداري کمپلیکس د بنسټ ډبره کېښوده. ښاغلي غني په دې مراسمو کې وویل د دغه کمپلیکس په جوړېدو سره به د دولت د درې ګونو قواو ټولې ادارې په همدې یو ځای کې ځای پر ځای شي. د نوموړي په وینا تر دې وروسته کابل ښار به یوازې کابل ښاریانو ته وسپارل شي او د کابل لپاره د 6 جلدي طرحې په پلي کېدو سره به د ښار په بڼه کې هم بدلون راشي. په کابل کې د داعش ډلې لپاره د اسانتیاو یو برابرونکی د پولیسو له لوري ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي دغه کس چې جمعه خان نومیږي او د داعش ډلې لپاره د لوژیستیکي اسانتیاو یو له برابرونکو و، نن سهار د کابل ښار د 14مې ناحیې له شاوخوا سیمو نیول شوی دی. ویل کېږي له نیول شوي کسه اوس هم پوښتنې روانې دي. ولسمشر غني د بادغیس په مرکز کې د طالبانو ډلیز برید په کلکه وغنده. ښاغلي غني په یوې اعلامیې کې ویلي سره له دې چې طالبانو په قطر کې له 2 ورځنۍ بین الافغاني ناستې وروسته په یوې اعتمادیزې اعلامیې کې ژمنه کړې وه چې پر ټولګټو ځایونو له بریدونو لاس اخلي او د ولسي وګړو د تلفاتو کچه 0 ته رسوي، خو دغه برید د دې ښکارندویي کوي چې لا هم ټولګټي ځایونه او ولسي وګړي خوندي نه دي. د ملي دفاع وزارت د معلوماتو له مخې دغه برید تېره ورځ غرمه مهال په قلعهنو ښار کې پیل او له 15 ساعتونو جګړې وروسته د 3 بریدګرو په وژل کېدو او د 2 نورو له نیول کېدو وروسته پای ته ورسېده. ویل کېږي په دې نښتو کې د ولسي وګړو په ګډون 4 تنه وژل شوي او 20 نورې ټپیان دي. د بغلان په ګذرګاه نور ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله 15 پولیسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دغه پیښه تېره ورځ له غرمې وروسته هغه مهال رامنځته شوه چې د یادو پولیسو یو ټانک په یو ځای پر ځای شوي ماین ور برابر شو. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت زیاتوي په دې پیښه کې 2 نور پولیسان هم ټپیان شوي دي. له دې سره سم 15 کسان د ترهګریزو کړنو د ترسره کولو په تور په کابل ولایت کې ونیول شول. دغه کسان چې د مزار، چهاراسیاب، د سبز او څرخ ولسوالیو اصلي اوسیدونکي دي، تېره ورځ د کابل د سبز ولسوالۍ له شاوخوا سیمو نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند زیاتوي له نیول شویو کسانو اوس هم پوښتنې روانې دي. او د کندهار والي وایي پاکستان ته د جنګي زده کړو لپاره تلونکي 40 طالبان په دغه ولایت کې نیول شوي دي. حیات الله حیات زیاتوي دغو کسانو غوښتل له ډیورنډ فرضي کرښې هاخوا جنګي زده کړې ترلاسه او بیا د افغانستان په 10 ولایتونو کې په ترهګریزو بریدونو کې برخه واخلي، خو تر هغې مخکې د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې نیول شوي دي. له دې سره سم د دغه ولایت د څارګرې ادارې مشر وایي د جګړې د راکابو کولو په موخه یې په ټول کندهار او په ځانګړې توګه په سرحدي سیمو کې خپل اپراتیفي عملیات زیات کړي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امل.